د شفیق الله شفق بندیز ختم شو خو د بیا راستنېدو دروازه لا هم تړلې ده. شفیق الله شفق شپږ کاله د بندیز سخت پړاوونه وزغمل، داسې اوږده موده چې د هغه د کرکټ له خوبونو سره یې ژور اغېز وکړ. اوس چې دغه بندیز رسما پای ته رسېدلی، تمه کېده چې د کرکټ بورډ له لوري به د هغه د بیا راستنېدو لاره پرانیستل شي، خو تر اوسه لا هم هیڅ رسمي اعلان نه دی شوی. د کرکټ د اصولو له مخې کله چې د یو لوبغاړي بندیز ختم شي، نو باید هغه ته د کورني کرکټ له لارې د بیرته راګرځېدو فرصت ورکړل شي، څو خپل فټنس او وړتیا بیا ثابته کړي او وروسته لوړې کچې ته ورسیږي او دا د نړیوال کرکټ منل شوی او عادلانه سیستم بلل کیږي. خو د شفق په قضیه کې پوښتنه دا ده چې ولې له بندیز وروسته هم د چوپتیا حالت دوام لري او ولې یو بشپړه حق لرونکی لوبغاړی لا هم له رسمي بهیر څخه بهر ساتل کیږي. شفق په ننګرهار کې خپلو تمریناتو ته دوام ورکړی دی او هڅه کوي چې بیرته خپل پخوانی مقام ترلاسه کړي، خو تر څو چې ورته رسمي اجازه ورنکړل شي دا هڅې نیمګړې پاتې کیږي. اوس د عدالت ازموینه د کرکټ بورډ په وړاندې ده او آیا د شفق لپاره به د بیا پیل دروازه پرانیستل شي که دا چوپتیا به لا هم دوام وکړي؟ نظر مو په کمنټ کې شریک